د حقیقت غږ چینل لیدونکو ستړي مشئ. زه ارزو صافی یم. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي. ملا برادر د تاتارستان د لومړي وزیر له مرستیال سره پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. په پاکستان کې د کډوالو استازي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې. ولسمشر ټرمپ هند ته خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. ملا برادر د تاتارستان د لومړي وزیر له مرستیال سره پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د تاتارستان د لومړي وزیر مرستیال د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چمتو دی چې د پنجشیر له سینده کابل ښار ته د اوبو د لیږد پروژې او دغه راز نورو برخو کې پانګونه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت خبرپاڼه کې راغلي چې ملا عبدالغني برادر اخوند نن په ارګ کې د تاتارستان جمهوریت د لومړي وزیر له مرستیال او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر اولیګ ولادیمیرویچ کوروبچینکو سره وکتل. خبرپاڼه کاږي چې د دې لیدنې پر مهال د دواړو لورو د اقتصادي همکاریو او ګډې سوداګرۍ زیاتولو په اړه خبرې وکړي. ملا برادر ویلي اسلامي امارت د روسیې فدراسیون له ټولو جمهوریتونو سره پراخې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي او په دې اړه یې د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې ګټور مجلسونه درلودل. هغه زیاته کړې اسلامي امارت په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې او له خپل لوري د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. د په خبره د تاتارستان جمهوریت کولی شي له دغه فرصته په استفادې په افغانستان کې د سړکونو، تونلونو، اوبو رسولو شبکو، بندونو او کورونو جوړولو، کیمیاوي صنعت او دغه راز د پنجشیر له سینده کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژې کې پانګونه وکړي. اقتصادي معاونیت لیکلي ملا عبدالغني برادر د کابل او کازان ترمنځ د ګډې سوداګرۍ د ډیرېدو لپاره تاتارستان ته د افغاني صادراتو پر زیاتوالي او دغه راز له دغه هیواده د باکیفیته خوراکي توکو، درملو او تخنیکي وسایلو پر وارداتو او د دواړو لورو د اړوندو وزارتونو او ادارو پر ګډ کار ټینګار وکړ. په پاکستان کې د کډوالو استازي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې. له پاکستانه د POR کارت لرونکي افغانان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر خپرېدو وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ کولو پروسه تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د دغه کډوالو یو استازی اسدالله ازادي رادیو ته وویل چې د POR زیات شمېر کارت لرونکو له نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نیول شروع شوي دي. له بارکاهو نه یې میرمنې وړي دي. په مردان کې یې سپین ږیري نیولي او کورونه یې خالي پاتې دي. دوی یې ډیپورټ ته تیار کړي دي. د 300 په شاوخوا کې افغانان یې تازه ډیپورټ کړي او نور یې د ډیپورټ سنټر ته وړي دي. ښایي سبا یا همدا نن یې واستوي. د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د POR کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د پاکستان دا پریکړه نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال اغېزمنوي. د POR کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار د پاکستان له حکومته دغه کارتونه د تمدید غوښتنه کړې. د POR کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار د پاکستان له حکومته د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. POR کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2000 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمیشنري UNHCR په همکارۍ صادره شوې وه. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري UNHCR ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمېر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازکه وضعیت لا نور هم بې ثباته کوي. ولسمشر ټرمپ هند ته خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوي ډیلي دا خبرداری غیر عادلانه وباله او ټینګار یې وکړ د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي.
د هند د حکومت د دوو سرچینو هم رویټرز ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې هند هم له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم دا تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري. خو دې ته نه ګوري چې په اوکراین کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې امله پر هندي مالونو تعرفې ډیرې زیاتې شي. رویټرز اژانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلي به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین مال اقدامات وکړي. رویټرز اژانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلي به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نښه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی که چیرته مسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې 3 نیم کلنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي.